څلور داسې شیان چې چاته حاصل سو نو د دین او دنیا خیر یې نصیب سو. د حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څلور داسې شیان چې چاته حاصل سو نو د دین او دنیا خیر یې نصیب سو. اول، شکرګزار زړه. دویم، په هر حالت کې خدای یادونکی ژبه. دریم، په مصیبتونو باندې صبر کوونکی نفس. څلورم، هغه ښځه چې په خپل ذات او د خاوند په مال کې خیانت نه کوي.